موبایل ته مې زنګ راغی. په دریم زنګ سره مې موبایل پورته کړ. ومې ویل سلام. راغبرګه کړه دا څو ورځې چېرته وې؟ څو وړسولی مې وکړ. ورته ومې ویل دا څو ورځې کېږي مزدوري پسې له کوره ووځم، خو تش لاس کور ته راشم، کار غریبي نشته. موبایل کې مې کارت نه و، همدا اوس مې کار جمع کړو. راته یې وویل ته چې ځان نشې ساتلی، موبایل ته کارت نشې اچولی، نو بیا به ما څنګه وساتې؟ زما لپاره به ولور له کومه کوې، او هسې هم زما د غریبانه ژوند چندیان نه خوښېږي. همداسې حیران پاتې شو. یو دوه مې له خولې نه راوتل، را لنډه یې کړه. بل ځل راته زنګ ونه وهې، د ځان سیاله جنۍ درته پیدا کړه. تیر هیر کړه او داسې ګمان وکړه چې هیڅ دې نه یم لیدلی او نه سره یو بل پیژن. اول ځل لپاره مې د غریبۍ او د خپلې بېوسۍ نه ګیله وشوه. وژړېدم، ښه په چیغو چیغو وژړېدم. تیر یادونه او کړې ژمنې را په یاد شوې. میاشت پوره شوه. هره ورځ به په دې تمه وم چې ښکلا به اوس راته زنګ کوي، خو د ښکلا هېڅ حال او احوال نه و. د ښکلا ټوکې، مسخرې، مستۍ او نازونه راته مخې مخې ته کېدل. دا مې زړه نه منله چې ما ته د ښکلا داسې ویل وي. 6 میاشتې تېرې شوې، خو ښکلا مې نه هېرېده. ما هم شپه او ورځ مزدوري کوله. د غریبۍ پیغور نه مې ځان خلاصاوه. صبر مې پای وموند. موبایل مې راواخیست، ښکلا ته مې زنګ ووهلو. نمبر یې بند و. څو ځلې مې زنګ ورته وکړ، خو نمبر یې بند و. کور ته یې ورغلم، خو خلکو راته وویل دا 4 میاشتې کېږي چې کډه یې کړې ده. یو ځای مې هم پرې نه ښود، خو ښکلا مې پیدا نه کړه. 2 کاله تېر شول. پیسې، مال او جایداد مې هم پیدا کړل، خو د ښکلا هېڅ درک نه و. وختونه همداسې تېرېدل. مازدیګر لمونځ مې د لارې په سر جومات کې وکړ. د سلام په ګرځولو مې د ښکلا پلار ولیدو. بیچاره سخت خراب شوی و. تر کوره ورپسې وم. کور مې پیدا کړ. کله یو خوا کله بل خوا شوم چې د ښکلا غږ واورم، خو نه د ښکلا غږ شته او نه خپله ښکلا. هره ورځ به راتلم. دا تمه مې وه چې ښکلا ووینم او ورته ووایم زه اوس هغه غریب انسان نه یم، خو ښکلا مې هېڅ نه لیدله. یو ورځ مریم د ښکلا د تره لور وه چې زموږ په راس پوه وه. ومې لیدله. د ښکلا پوښتنه مې ترې وکړه. ویې ویل ښکلا ښه ده، خوشحاله ده، واده یې کړی، ښه پیسېدار سړي سره، 2 ماشومان هم لري. مریم ته په ژړا شوم. عذر او زارۍ مې ورته وکړې. یوازې یو ځل غواړم ښکلا له لرې وګورم، د هغې خندا وګورم او دا وګورم چې هغه خوشحاله ده او که نه. مریم بیا راته وویل د هغې ژوند مه خرابوه. د مریم پښو ته پرېوتم. یو ځل یې له لرې ګورم. مریم له واره په ژړا شوه، په خوا کې راسره کېناسته. ویلې ښکلا دومره لرې لاړه، که ته وغواړې هغه نشي لیدلی. مال زه ورځم، ته د هغې پته راکړه. مریم وویل ای ورور جانه، له کومې ورځې چې تا ته هغې جواب درکړو چې نور ما ته زنګ ونه وهې، هغې ورځ ډاکټرانو ښکلا ته جواب ورکړی و. نه یې غوښتل تا ته ووایي د ښکلا سرطان و. یوازې 1 میاشت یې درلوده. ښکلا ما ته هم قسم راکړی و چې دا خبره به تا ته نه کوم، او ښکلا ځکه تا ته د غریبۍ پیغور درکړی و چې ته له هغې څخه کرکه وکړې، هغه هېره کړې. ځان ته مې څپېړې ونیولې او ښه په چیغو چیغو مې وژړل. مریم وویل له دې کارونو څخه هېڅ هم نه جوړېږي. ژوند همداسې بې وفا دی او په انسانانو لوبې کوي. یوازې باید دعا ورته وکړو. زه او مریم دواړه د ګلانو سره د ښکلا قبر ته ورغلو.